Bismillahirrahmanirrahim. Resolution 19 of PowerPoint 2010. ښه نو نسم نمبر 10 کې موږ تاسو بیا هم ټب مطالعه کوو کمانډز ان هم ټب البته ډرایوینګ آبجیکټ ته موږ تاسو سره تاسو ګورئ په خامو تاسو کلیبورډ سلایډز فونټس او پاراګراف ګروپونه موږ تاسو مطالعه کړل نو راځو چیرته ډرایوینګ ګروپ ته راځو ښه په ډرایوینګ کې موږ تاسو سره مختلف قسمه کمانډز دي او جنرالي موږ تاسو ډرایوینګ سره لپاره استفاده کوو د دې په تور موږ تاسو کولی شو مختلف قسمه آبجیکټ څخه ډرا کوو لکه تاسو ګورئ دلته ما سره په دې لیست کې مختلف قسمه هندسي اشکال دي نه اول زما سره چې ده ټیکسټ باکس دی ټیکسټ باکس موږ تاسو دلته بیا وایو ښه انسرټ تاسو ګورئ دلته ما سره چې کوم دی بیا هم ټیکسټ باکس په دې انسرټ ټاب کې روان دی ښه خو صرف دلته تاسو د مرزه کې چې ټیکسټ باکس لپاره استفاده کوي لکه تاسو ګورئ فار ایگزامپل زه یو د سلاید اخلم هغه بلینک سلاید دی دلته اوس مطلب ما سره هیڅ هم نشته نو زه غواړم دلته څه وکړم یو صحه مطلب کریټ کړم چې هلته زه خپل کنټینټ څه کوم انسرټ کړم نو دې لپاره زه راځم څه کوم یو دانه ټیکسټ باکس راخلم اوس ګورئ زما د کرسر شکل څنګه شو بدل شو ډرا کړه دلته دومره زما چې کوم دی دا پکار دی دلته مطلب ورته نوشته کړه چې ایکوال آر ان ډي دا ستا مطلب چې کنټینټ دی نو تاسو کولی شئ د ټیکسټ باکس په تور باندې هغه ځای کې چې هلته لیکل ناممکن وي د ټیکسټ باکس په تور موږ تاسو کولی شئ څه کړو هلته لیکل ترسره کړو ښه دا بیا خپل موږ تاسو وروسته لولو چې یاره د دې کنټیکچوال ټاپ چې کوم موږ تاسو سره فارمټ په نوم سره دلته راځي لکه بیا ورباندې دلته په دې انسرټ ټاپ کې ورباندې کار کول ته موږ تاسو سره شته دی ښه بل از امر پس دلته موږ تاسو سره مطلب مختلف قسم نور لاین سي فار ایگزامپل زما دا لاین په کار دی نو ډرا کا یا فار ایگزامپل ساسي وکټور په کار دی ګوري جنرالي دا ډرایوینګ ګروپ چې کوم د عموما سره کار لري د ډرایوینګ سره کار لري یا فار ایگزامپل زما دا هندسي شکل په کار دی یا فار ایگزامپل مختلف قسم اشکال موږ تاسو سره یو نوې سلاید اخلم دلته چې تاسو ښه کلیر شي یا فار ایگزامپل زما داسې مثلث په کار شو داسې یو خط زما په کار شو یا فار ایگزامپل داسې خط زما په کار دی داسې یو وکټور واوسي یا مطلب داسې یو وکټور واوسي یا فار ایگزامپل داسې یو هندسي شکل غواړم دا ګورئ تاسو مختلف قسم اشکال چې کوم تاسو دلته کولی شئ فار ایگزامپل زما داسې یو هغه په کار دی یا داسې یو قوس غوندې شکل ولري داسې مطلب یو کرف لاین واوسي کلیک کوئ بس کې دغه کرف کېږي ښه انټرفیس کوئ ورپسې نو تاسو پسې کې دا جوړېږي بل مطلب بریکټ زموږ تاسو په کار شو داسې قوسونه داسې مطلب واوسي دا عموما موږ تاسو سره لپاره استفاده کوو د ډرایوینګ لپاره استفاده کوو یا مطلب زما ستوری په کار شو دا دی دلته اوس تاسو ګورئ د بټن باندې کلیک وکړئ تاسو سره مختلف قسمه چې دي مطلب ډرایوینګ شیان شي لکه تاسو ګورئ دلته ما استفاده کړل ریسنټلی یوز شیپس دا هغه شیان دي چې موږ تاسو مطلب په دې موجوده وخت کې څه کړي دي استفاده کړي دي ښه لاینس مطلب موږ تاسو سره مختلف قسمه لاینونه دي ریکټینګل موږ تاسو په کار شول دا ګورئ مطلب مستطیل شو نور یا مطلب بیسیک شیپ زموږ تاسو په کار شو ټیکسټ باکس دا ګورئ مختلف قسم اشکال دي ښه بعض اوقات تاسو ته په کارېږي او همدارنګه د ټیکسټ باکس یو د دې اټوشیپون یو خواله ده چې بعض اوقات تاسو کولی شئ دې ته څه وکړئ یو میکروم ورته اساین کولی شئ ښه دا موږ تاسو بیا لخره په دې ویو ټب کې مطالعه کوو چې څه ډول کولی شو یو اټوشیپ ته میکرو مطلب اساین کو ورته ښه دلته اوس ګورئ تاسو مختلف قسم اشکال ته ما سره چې کوم دي شته مطلب ګورئ بلاک ایروس یا مطلب اکویشن تاسو په کار شو جمع منفي ضرب تقسیم ناٹ ایکول ټو مطلب مساوي نه ورسره دا مختلف قسم اشکال دي ښه اکشن بټن دا تر ټولو زیات مهم دي ښه شي اکشن بټن دا ډېر زیات مهم دي البته دغه اټوشیپونه چې کوم تاسو دې ته هم کولی شئ یو اکشن ورته اساین کو خو دا چې کوم ما سره اکشن بټن دې ته مطلب مخکې له مخکې تیار څنګه شوي دي اکشنونه ورته مطلب اساین شوي دي صرف ته انتخاب کړئ چې کوم اکشن پرفارم کړي لکه تاسو ګورئ فار ایگزامپل دا ما څه کړ بند کړ دلته ما نوشته کړل چې نمبر 1 دلته مطلب تاسو څه کوو ډوپلیکیټ جوړوو یا فار ایگزامپل زما نوی سلاید په کار شو دلته بیا هم څه نوی سلاید واخله دلته نوشته کوم چې نمبر 2 دلته ما نوشته کړل چې نمبر 3 ښه اوس تاسو ګورئ دلته موږ تاسو یو اکشن ورته اساین کول غواړم ښه راځم چېرته زما اکشن بټن په کار دی تاسو ګورئ دا زما سره چې دی اکشن بټن باک ټو پریویس فار ایگزامپل دلته زه ولاړ یم د نمبر 3 سلاید کې دلته یو دنه بټن څه کوم ورته اساین کول غواړم ښه دا بټن دی دلته ما څه کړ ډرا کړ ښه اوس تاسو ګورئ دلته ماته چې را اکشن سیټینګ ډایرکټ ما سره څه کېږي دلته اکشن مطلب وایي ته چې کله کلیک وکړې نو یو اکشن به څنګه کې پرفارم کېږي دلته ماته چې را اکشن ان کلیک یو کار هم نه غواړم
نه د مطلب هایپرلینک کار وکړي نه رن پروګرام تر هایلایټ کلیک پورې زه ته چېرې هایپرلینک د کار وکړي ښه دلته چې مکلې وکړ څنګه د شي ماته وته چېرې څه چل وکړه پر سلایډ ته لاړ شي مطلب پریویس سلایډ ته لاړ شي مطلب مخکې لاړ شي پس تاسو ګورئ خو دې لپاره زموږ تاسو سره شرط دا دی چې تاسو باید څه کوئ فول سکرین کوي ښه یا مطلب سلایډ شو یا F15 پریس کوئ ورپسې تاسو ګورئ اوس زما سره کوم نمبر دی نمبر 1 دی دا سره پس لاندې راځم اوس ګورئ ما سره کوم نمبر سلایډ ته راغی دریم نمبر سلایډ ته راغی زه په دې کلیک کوم نو ګورئ ما مستقیما کوم ځای ته ویسي سلایډ نمبر 2 ته ویسي دا ان کوم راځم پر ایگزامپل ته راځم د سلایډ نمبر 2 ته راغلم دلته یو دنه بټن څه کوم ډرا کوم او ته یو اکشن څه کوم اساین کوم ښه پر ایگزامپل ما ته چیرې فارورډ مخکې لاړ شه دا د مطلب ما څه کړه اساین کړی چیرې چرته لاړ شي نیکسټ سلایډ ته لاړ شه راتلونکي ده دا ګورئ تاسو مختلف قسمه سلایډونه دي نه نیکسټ دریم نمبر سلایډ ته لاړ شه ته چیرې نیکسټ لاړ شه اوکې کا دا څه کا فول سکرین کا یا مطلب سلایډ شو کا یا 15 پریس کور پسې اوس ما سره کوم نمبر سلایډ دی سلایډ نمبر 2 په دې کلیک کوم چرته لاړو سلایډ نمبر 3 ته لاړ بک واړې واپس لاړ شه بل پر ایگزامپل د موږ تاسو څه کوو یو نه بل سلایډ ته خلم پر ایگزامپل تاسو فرض کړئ دته هم چیرې نمبر 4 ها دلته بټن اخلم کوم قسم اوسي دا بټن اخلم پر ایگزامپل وته هم چیرې بیګینینګ ته لاړ شه دا ما اخیسته اوس ما ته چیرې فرست سلایډ اول نمبر ته لاړ شي بیګینینګ چې کوم تاسو کوم سلایډ دی هغه نمبر 1 دی نه درته هم چیرې سر ته لاړ شه فرست سلایډ ته لاړ شه کلیک پر ایگزامپل د دې څه کوم تاسو سلایډ شو کوخه څلورم نمبر سلایډ کې زه ولاړم زه غواړم څو کوم اول نمبر ته لاړ شم نو په دې کلیک کوم ما مستقیما چیرته وړي سلایډ نمبر 1 ته موړي ودلته تاسو ورته یو بل بټن اسان کې چې اخر ته تاسو ویسي ښه د اول نمبر ته راغلم زما چې په کار دی وته هم څه چلو کا اخر ته ما ویسي اکشن بټن اند اخر ته مطلب لاړ شي د څه کا او تاسو اسان کې چیرته لاړ شه لاست سلایډ اوکې کا تاسو کې دا یو ځل فول سکرین کوي دې باندې کلیک کوه نو دا به چیرته وي څلورم نمبر ته وړي اول نمبر ته تلل غواړي نو سیم مسله ده دا بعض اوقات تاسو په کاریږي ښه دا اکشن بټن چې کوم دی بعض اوقات زیات اهمیت لري ښه دا د موږ سره نور هم شته دي پر ایگزامپل وته څه وکړه زه اوس مطلب غواړم یو بل بټن څه کوم دی یو بل اکشن بټن هم څه کوم استفاده کوم ښه دا اوس ماته چېرې هایپرلینک ټو کوم ځای ته تلل غواړي یاره این ته لاړ شي یا مطلب لاست سلایډ ویوډ اخرنۍ چې کوم یو سلایډ ما څه کړی دی کتلی دی یا پر ایگزامپل کسټم سلایډ دلته انتخابول شي چې کوم یو سلایډ مطلب لاړ شي اوس پهله ما سره کوم دی کسټم شو کې کوم دی ما سره هغه سلایډونه وجود نه لري نه یا پر ایگزامپل ته ورکول شي چې سلایډ ته کوم یو سلایډ او ته چېرې دا اول نمبر ته لاړ شي مطلب دلته څه کولی شي مکمل ورته اټکولی شي یا مطلب ادر ستا په کار شول نور کوم بل ځای کې مطلب در سره واوسي او چتولی شي یا مطلب ادر پریزنټیشن پاور پوینټ پریزنټیشن تاسو سره مطلب ایکسټرنل کې یا لایبرری کې تاسو سره کوم دی مطلب سیو دي او ورته اسان کولی شي ښه بل مطلب موږ تاسو کوم دلته رن پروګرام دی ښه دا ډېر زیات اهمیت لري ښه پر ایگزامپل ضرورت دا شو چېرې زما په دې دلته یو سلایډ اخلم پر ایگزامپل سلایډ نمبر 5 دلته هم چېرې یو پروګرام څه مطلب رن کنه شو کوم چې رن نوټ پډ پر ایگزامپل تاسو ضرورت چېرې څه کوم ماته نوټ پډ اوپن کړئ یا مطلب کیلکولیټر ستا شاید یو خوښیږي ښه دلته څه کوم یو دنه بټن اساین کوم ورته زما څه په کار دی ښه وته هم چېرې پر ایگزامپل داسې یو څه دی ولري داسې مطلب یو شکل ولري ښه دلته هم چېرې رن پروګرام براوز کا څه شی رن کول غواړئ تاسو به څه چلوږئ ښه دلته به تاسو څه نوشته کړئ دلته په دې وینډوز 7 کې که تاسو سره مطلب وینډوز 7 وي څه وته چېرې سیسټم 32 ښه دې کې زما څه په کار دی نوټ پډ ډبلیو پریس کوم ورپسې رایټ په نوم سره مطلب دا پیژنې ښه ډبلیو پریس کوم ورپسې دا سره به چې کوم دلته رایټ پیدا شي ښه دا ګورئ تاسو رایټ ډاټ ایکزي اوکې کا دلته اوس ما سره مستقیما څه راغی د هماغه نوټ پډ پروګرام فات ما سره دلته څنګه شو ډایرکټ ډسپلی شو اوکې کومه او سلیډ شو کومه دا ښه یا 15 پریس کې ورپسې اوس په دې کلیک کومه وته څه وکړه ماته انیبل کا تاسو ګورئ ما سره ډایرکټ چې راغی نوټ پډ ما سره څنګه شو را اوپن شو تاسو کولی شئ مطلب نوټ پډ ور اوپن کړئ نوټ پډ ور باندې اوپن کړئ کیلکولیټر ور باندې اوپن کړئ نه مختلف قسم پروګرامونه تاسو کولی شئ اور باندې اوپن کولی شئ نو مطلب دا صرف یو اکشن دی نه خیر اعظم ته بیا ورپسې یو بل بټن چې کوم ډرا کومې ته یو اکشن اساین کول غواړم چې د ما سره دلته اکشن بټن انفارمیشن دی پر ایگزامپل داسې مطلب یو شکل ولري فزیکل مطلب صرف تغیر کوي ښه رن پروګرام کا یا پر ایگزامپل تاسو ضرورت چې چېرې څه وکړه زما مطلب میکرو په کار ده سم په کار دی میکرو
یو میکرو د مطلب ماته څنګه کی رن کی د دې لپاره تاول څه وکړه میکرو جوړه کړه چرته لاش پسې ویو میکرو باندې څه وکړه کلیک وکړه دا ته چیرې میکرو سره کوم نوم ولري تیرا هیلو فار ایگزامپل دا د څنګه کی زما د میکرو نوم وي ښه کریټ کا دا مستقیما چیرته وړي ویژوال بیسیک فار اپلیکیشن ښه فار ایگزامپل ته چیرې ماته څه کوه میسج راته راکوه نوښته کچې hello and this is PowerPoint 2010 څه کوه کریټیکل دی اوسې ښه ما میکرو جوړ کړم نو می چیرې ما سره هیلو د دې اوس کوم اساین کومه فار ایگزامپل بٹن راخلم دلته زما یو بٹن پکار دی کوم یو دی و دې چیرې مطلب دغه دی دا مې ته ډرا کړ او ته مې څه چلو کا رن میکرو کوم میکرو غوړې یاره زما هیلو میکرو چې کوم د پکار دی اوکې کا دا څه کوي یو ځل پریس کور پس وګوره ته دې کلیک کوه لسه وچاره هیلو and this is PowerPoint 2010 دا میکرو شو ها مختلف قسم اکشن بټن موږ تاسو نور موجود لري د مختلف قسمه بعض اوقات تاسو کولای شئ پر تاسو په کار چې ریټرن دلار شي مطلب دا صرف پکا چی دی شکل کې مطلب صرف فرق کوي ښه بل مطلب چې تاسو کولای شئ ابجیکټ اکشن هم څه کوي ورته اساین کوي ښه ابجیکټ اکشن فار ایگزامپل ته چې پلی ساوند یو ساوند څه کماته پلی کا څه شي یاره هیرو دا زما په کار شو کلیک کا دا څه کوي وزن پدې کلیک وکړه تاسو ګوري یو قسم आवाज ده مطلب تاسو کوم دلته هغه لیکي وي درته دا فار ایگزامپل یو بل بٹن راخلم دلته دا بٹن زما مثلا خوښ شو تاسو کولای شئ ورته مختلف قسمه پلیز ساوند مطلب ورته ورکولای شئ ښه نو ساوند یا مطلب بمپ دا مختلف قسمه ساوندونه دي ښه تاسو ګوري مطلب اودر ساوند صاحب په کار شو کوم بل ځای کې تیرا ډیسکټاپ کې دی یو ساوند دی مثلا کوم یو ساوند دی سانکی ګورو سټریک ډاټ سټریک ها زما پر ایگزامپل کوم یو ساوند په کار شو دا ساوند زما مثلا په کار دی تاسو ګورئ ته ماته چیرې پاور پوینټ کناټ فلی ایډیو ځکه دې مطلب چې موږ سره MP4 ده نه دې لپاره یو دنه بل فارمټ موږ تاسو ورته ګورو ښه کله چې فارمټ کې مسله بیا نه پلی کیږي درته ښه پته مې را ډیسکټاپ پر مخ باندې سو څه چلو کا سټریک ډاټ سټریک ښه اوس ګورئ ما سره مکمل فایل څنګه دلته ډسپلی کیږي ښه پر ایگزامپل زما څه پکار دی دا یو خدا مطلب تاسو کوم دی پلن دا مطلب نه سپورټ ایولې اله دا دی ښه چې دا موږ تاسو کوم دی هغه کوم فارمټ دی تاسو ګورئ ورته زموږ تاسو دغه فارمټ پکار دی ښه سټریک ډاټ WAV وینډوز آیډیا دا مطلب موږ تاسو کوم دی کله په دې فارمټ موږ تاسو آیډیا ولرو کولای شئ هغه پلی کې ور باندې ښه دا فارمټ چې کوم دی ورته ضرور دی ښه دا زموږ تاسو چې وو اکشن بٹن سیټینګ وو بل تاسو ګورئ ته موږ تاسو نور قسمه هغه مشتري مطلب بٹن موږ تاسو نور مشتري لکه تاسو ګورئ دا شکل ووسی هیلپ مطلب ووسی یا فار ایگزامپل ساوند تاسو په کار شو یا فار ایگزامپل زموږ تاسو دا شکل په کار شو ګورئ دا مختلف قسمه بٹن دي او مختلف قسمه اشکال هم تاسو کولای شئ ته مشاهده کولای شئ ګورئ تاسو ورته دا مختلف قسمه څه لري اشکال لري ښه د دې لپاره موږ تاسو کوم بل ارینج دی ارینج مین څه شي ترتیب کول ښه ترتیب دي څه شي د دې ابجیکټونو د چې موږ تاسو ابجیکټ دی کنټرول مونږ ټول باندې مکلی وکړ ما ټول څه کړل سلیکټ کړل ښه او دې څه وکړه برینګ ټو فارورډ که پر ایگزامپل تاسو د دې پاس یو ټیکست نیو شکړی نه تاسو کولای شئ چې مخکې راوړئ یا پر ایگزامپل باک شاته لاړ شي یا پر ایگزامپل تاسو اشاره برینګ فارورډز سلیکټډ ابجیکټ فارورډ یا پر ایگزامپل سند فارورډ غواړئ یا اشاره ګروپ 3 جوړ کا تاسو ګورئ ما سره مکمل څنګه شو یو ګروپ شو یا تاسو اشاره تاسو کا پر ایگزامپل اوس تاسو کوم یو ځنا ابجیکټ ما سره نورم شته کنټرول نیسم په دې کلیک کوم د دې تاسو کولای شئ اما ګروپ کولم شي ګروپ کولم شي یا مطلب بایلاین شو لیفت طرف ته لاړ شي مطلب سنټر ته لاړ شي دا ګوره مختلف قسمه سټیج نه دی لپاره تاسو کولای شئ هغه حالتونو کې تاسو مطلب دای صفر کولای شئ ښه روټیټ کولای غواړئ نوې درجه مطلب څنګه شي روټیټ شي ګوري تاسو ورته دې حالت دی بل سلیکشن پین غواړئ تاسو ورته ویزیبিলিټی لپاره چې کوم دا صفر کېږي نه ښه بل ما سره چې دلته کویک سټایل دی ښه دا مطلب زه غواړم د یو ټو شیپ د یو ابجیکټ یا د یو بٹن د لپاره څه کوم یو د سټایل ورته ورکوم دا سی ووسی تاسو ګوري
دلته تاسو مشاهده کولی شئ. د بټن لپاره تاسو کولی شئ مختلف قسمه څه کوي سټایلونه ورته څه کوي آسان کړي. ښه داسې مطلب غواړم تاسو ګورئ ته مستقیما څه کولی شئ مشاهده کولی شئ. ښه یا صرف چې دې لپاره سټایلز دي. ښه زما دا خوښ شول. بل ما سره ته چې دی شیف فیل فار ایگزامپل منځ کې کوم قسم کلر ورته ورکول غواړئ یاره داسې یو شین رنګ ولري یا مطلب مور کلرز ستا په کار شول پکچر ور باندې ساین کول غواړئ دا مختلف قسم حالتونه کې تاسو کولی شئ استفاده کولی شئ. ښه یا ټیکچر ستا په کار شول فار ایگزامپل داسې یو شکل ولري دا مکمل سټایلونه دي نور څه پکې نشته دي. ښه بس شیپ آوټ لاین فار ایگزامپل داسې شکل ولري ګوره د دې آوټ لاین شکل یې د یاره سور رنګ ورته ورکړه او بل مطلب شیف افیکټ دې موږ تاسو سره سوري ښکاره کول غواړئ ورسره دا صرف چې موږ تاسو سره سټایلونه دي. ښه ریفلیکشن مطلب غواړئ د دې انعکاس واوسي داسې لکه تاسو ګورئ دا بټن چې کوم دی لاندې ورسره څه لري دلته تاسو کولی شئ مشاهده کولی شئ چې د چې لري لاندې یو ریفلیکشن لري نه ډېر مطلب انعکاس لري. ښه 3D مطلب غواړئ داسې تاو کې روټیټ ورته ورکړئ ګورئ دا مختلف قسم چې موږ تاسو سره سټایلز دي. ښه راځم ورپسې چېرته په دې لاندې بټن باندې کلیک کوم دلته موږ تاسو چې دي فارمټ فکچر دی دا تاسو ګورئ دلته تاسو کولی شئ یو ابجیکټ چې کوم دی هغه تغییر کوي مطلب سټایل کې تغیرات راوړي لکه تاسو ګورئ فیل مطلب کوم قسم رنګ ورته ورکول غواړئ یاره داسې رنګ به اوسي ګورئ رقم سټایلونه دي. ښه لاین کلر کوم قسم اوسي لاین سټایل څه ډول غواړئ نه شیډ او ریفلیکشن دا مختلف قسمه چې موږ تاسو سره د دې سټایلونه دي. ښه 3D فارمټ یې غواړئ تر آل ټیکس پورې یا مطلب ټیکس باکس لپاره څه غواړئ دا مختلف قسمه چې دې لپاره آپشنونه دي. ښه پوزیشن ستا په کار شو هریزونټل څومره واوسي ورټیکل څومره واوسي سایز مطلب غواړئ دا موږ سره چې دي د دې لپاره سټایلونه دي مطلب د دې دغه آپشن دي چې تاسو د دې نه استفاده کولی شئ. نو دا زموږ تاسو سره ډرایوینګ ګروپ چې موږ تاسو مطالعه کړ.